روسیه وایي د افغانستان د مخکني پوځ هلیکوپټر اوکراین ته سپارل د قرارداد څخه سرغړونه ده. روسیه وایي چې د متحده ایالاتو هغه پریکړه د نړیوالو قوانینو او د مسکو او واشنګټن ترمنځ د وسلو د پلور د قرارداد څخه سرغړونه ده چې له مخې یې د افغانستان د پخواني حکومت د پوځ هلیکوپټر یې اوکراین ته سپارلی دي. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتو 14 نظامي هلیکوپټرې چې د افغانستان د مخکني حکومت پوځ ته یې پیرلې وې اوکراین ته سپاري. د ورځپاڼې په راپور کې د دې هلیکوپټر د نوعیت په هکله ویل شوي دي چې M-17 دي او دا چې د افغانستان د مخکني هوایي ځواک پیلوټان یې د ګټه اخیستلو سره ښه بلد وو. متحده ایالاتو د الوتکې د روسیې څخه پیرلې وې. په راپور کې ویل شوي ده چې د دې الوتکو پیسې متحده ایالاتو ورکړي، نو په همدې خاطر د دفاع وزارت یا پینټاګون د تېر کال په وروستیو میاشتو کې کنګرس ته خبر ورکړ چې د الوتکې د امریکا په ملکیت کې راځي. خو د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د فدرالي خدماتو په اداره کې د نظامي او فني همکاریو څانګې په حواله ویلي چې د ادارې د متحده ایالاتو په دې اقدام اعتراض کړی او هغه د قانون خلاف بللی. د ادارې ویلي چې د هلیکوپټرو د پلور په قرارداد کې ویل شوي چې د الوتکې به د امریکایانو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته سپارل کیږي او د روسیې د اجازې پرته د الوتکې د افغانستان پرته بل هیواد نشي ورکول کیدای. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اساس د شاوخوا $7 میلیارډو په ارزښت نظامي تجهیزات چې متحده ایالاتو د افغانستان د مخکني حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته برابر کړي وو، د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل ځای پاتې شوي او اوس د طالبانو لاسته ورغلي. درنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.